لومړی فرضیه یا صغرا یو داسې بیان دی چې د یوې پایلې د ملاتړ لپاره کارول کیږي. د پایلې د باور د ارزولو لپاره له هغو شیانو څخه چې باید وڅېړئ دا ده چې آیا کارول شوي فرضیې معتبرې دي او که نه. دا چاره د استدلال اړخ معلوموي چې دا روښانه کړي آیا دا منطقي دی او که نه. فرضیه هغه وخت معتبره ګڼل کیږي کله چې رښتونې او منطقي وي. د بیلګې په توګه که د احمد ویښتان لامده وي دا معنا لري چې هغه حمام کړی دی. د احمد ویښتان لامده دي نو احمد اوس حمام کړی دی. د دویم دلیل یا کبرا حقیقت معلومول آسان دی. که د احمد ویښتان لامده وي فرضیه سمه ده، خو لومړۍ فرضیه یا صغرا منطقي نه ده، ځکه چې داسې نورې لارې هم شته چې د احمد ویښتان ممکن لامده شوي وي. د بیلګې په توګه ښایي په باران کې د هغه ویښتان لامده شوي وي، نو ځکه دا فرضیه یا صغرا معتبره نه ده. په یاد مو وي چې ناسمه فرضیه یا صغرا د دې معنا نه لري چې پایله دې غلطه وي. کیدای شي احمد رښتیا هم اوس حمام کړی وي او دا په دې معنا ده چې پایله سمه نه ده که څه هم له فرضیې څخه پیروي کوي. د بیلګې ته غوږ شئ. د نامرئي جیټ الوتکې چې لمر انتقالوي له ختیځ څخه لویدیځ ته حرکت کوي، نو ځکه لمر له ختیځ څخه راپورته کیږي او په لویدیځ کې ډوبیږي. زموږ د استدلال له مخې دلته پایله بیخي سمه ښکاري او په دې حالت کې پایله هم په منطقي توګه له فرضیې یا صغرا څخه پیروي کوي. سره له دې هم فرضیه په ښکاره توګه نامعتبره ده، نو استدلال هم منطقي نه دی. تاسې کولی شئ وڅېړئ چې یوه فرضیه معتبره ده او که نه، او همدارنګه په انتقادي ډول د یو منطقي استدلال په اړه به د فکر کولو وړتیا ولرئ.